علیکم یارانو، په خیر یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشحاله تازه تکړه سلامت به یاست. نو په یاران اکسسریز کې یو د خیر سره او یوه خبره مهمه، نوي پوشونه راغلي دي. دا تاسو وینئ، دا لوړ کټار ټوله نوي ډیزاین ښایسته خوندوره پوشونه راغلي دي. او خبره مهمه دا ده چې نن د خیر سره د جمعې شپه ده او په باغ کې یو ځانګړی پروګرام لرو چې حاجي صاحب محترم پر لاره اچولی دي. دا واوا دی. ته ښه یې وروره؟ په خیر یې؟ خیریت دې که راځې ده؟ ستا نوی دوکان ښه په خیر دی وروره؟ شکر دی. دغه دی په خیر راولی. نو د خیر سره یو نوی ادرس یې ته ورکړه. نو د کندهار ښار په زړه کې پیرات بازار کې کابل مارکیټ اووه نمبر دوکان، نوی حبیب ګلزار، دریمه څانګه د پرچون د غاړو ده. حبیب ګلزار اوله څانګه، دویمه څانګه نشته، دریمه څانګه دا دی. دویمه څانګه نشته. وایي اوس نفر یې شوم وروره. ولې وروره په خبره نه پوهېږې؟ ولې نه مسلمانېږې؟ او حاجي خوشحال مسافر و، دا ډېر وخت تللی و بارګاو ته. نو اوس راغلی دی وروره. ته ښه یې؟ په خیر یې؟ سفر دې ښه په خیر راورسېدلی؟ چېرته تللی وې؟ کراچۍ ته تللی وم. او پاکستان زنده‌باد. راورسېدی په ګلیه ما نن ایستي. دا کراچۍ ته تللی و. نو هلته ما غوښتل د دوکان دپاره پوښونه و شانس دپاره ښه نوي نوي ډیزاینونه راوغواړم. هغه چې دلته په کم نرخ و د هغه 2 چنده ورې او موږ ټول هلته به ارزانه خیر. او دی هم ناست دی. ته هم ښه یې وروره؟ په خیر یې؟ خیریت یې که راځې ده؟ شپه ورځ ښه په خیر دی؟ نو دغه خو زلي نور به په باغ کې د خیر سره در باندې وینم. حاجي صاحب چی شي پروګرام دی؟ وایم نه د چی شي پروګرام دی؟ بیا به ووینې. ډېر خوندور. حاضر صحیح. نو باغ ته پر لارې د سلطان دوکان سره سټاپ دی ولګېدی. یا په هغه کې راکړه، هغه داسې نیک کې کم دا خوږ دی. او دا بل بلاګر دی، ولاګ یې شروع کړی دی. او دا نجیب دی، دا رولا دی، دا سلطان نه دی، ورور یې دی. دا دوکان کې سودا. ته ښه یې وروره؟ خیر یې؟ خیریت یې که راځې ده؟ خوشحاله ته یې څه که زه هلته یوه دانه سموسه وخورم. نو دی دلته چې زه به یوه دانه سموسه وخورم، وږې کلمه به مړه کړم، بالا به بیا ځو د خیره باغ. نو باغ ته راغللو او دلته کیسه چې ده ډېره سمه روانه ده. نو دلته چې دی دا شی د دې شیانو ډکېږي او دی چاپۍ ته ضرورت لري. خیر لا جان د حبیب ګلزار دویمه څانګه. ښه یې؟ په خیر یې؟ خیریت یې که راځې ده؟ اوس نو ترتیب برابر شو. ګوره حبیب ګلزار مرکزي، حبیب ګلزار دویمه څانګه، هغه د حبیب ګلزار دریمه څانګه، دا دواړه. نو دا نصیر دی. راسئ دا چې مو نمک یو شی رانیسئ. دا مو هندواڼې دي. دلته به ترتیب د اور برابري د خیر. نجیب خان دا نولده انګېټې راوړې ده، اوس یې دلې خرڅوي. او یوه دا د بل انګېټۍ پرته ده. او دا شی چې دی دا مال دی، دا مال دی. اوس نو ته سم نه وینې. دا چې پاخه سي د خیره سره بره نو بیا ښه سم په خوند ووینئ. موږ بیا په خوند وخورو، تاسو بیا په خوند ووینئ. او دا خو مو داسې کوي څه په وایي ور واچوه. دا نو په سر کله پرېښول کېږي؟ ښه حاجي نجیبه ته څنګه وایه پکښې کې؟ نه شه ویلی. او تاسې څه شی واوه؟ دغه نفر راغلی دی معلم صاحب. ښه یې؟ په خیر یې؟ خیریت یې؟ تا ته خیر دی وروره؟ والله نن ول داسې کیسه ده سره ونه موږ هم رالو مجبوره. دا صحیح. دا شی موږ خاص شی دی، دا اوس شروع کوو. دا معلم صاحب نه پکښې کوو. په اجازه راغلی یم. دا په دغه شي کې مې نه کوي چې دا ولې خو که دا سنتیکه خو چې دا یو شي ته ضرورت مثلا چکدو ته ضرورت دا ټکو کې هغه شی راځي، 5 3 ته ضرورت یا ټکو کې هغه شی راځي. نو خوجن شو پرا دی په چکه کې پام کوي. بل کار ځای په کوټه موټه کې سره پیښ ولاس کچا مور سره کوي پرې کې بیان کې زده دي کنه پاغه کې بیان کوي. نجیب خان ورته ناس دی ور بلې په داسره ټک. نو ستا ګرمي کې نه کېږي چې ته ور بلې یا نو تاسو ور ولې دا حبیب ګلزار درېمه څانګه هم ده. دا ور ولې بل کوم نه ته چې دا ور بلوي سیله سن نسوځي
دوی دوه د سخانو پاکاري کوي ښه ځوانان دي خدای دې غم نه راکړي هغه مال دی بله به دغه مال په دسترخوان باندې وپیي بالا نوش جان پخوی نه څنګه او خبره دا ده چې تاسو به نو وایاست چې دا مو څنګه پلان جوړ کړی دی دا خو دغه چې دی څه شورته وایي دغه خشت میشت یې دا کار یې ده کړی دی دا د ده زده و د امیر حاجي صاحب امید او کار چې اصلا سوی دی هغه د دغه ځوان واه ښه یې یو دغه ځوان او یو دغه ځوان دوی دوه په ګډه کړي دي ځکه چې د دوی د نوي دکان ډوډۍ ده په یو اصطلاح موږ ټول کبابونه و بس نو د نوي دکان ډوډۍ ده ای وروره ته خو به ډېر نه توانې سوی ښه په دکان کې به د غونه وګټې د خیره سره نو د حبیب ګلزار کمپیوټري غاړو د پرچون درېیمه څانګه په پرچون ډول درېیمه څانګه ده د هغه دکان د خیر سره په خوشحالي کې دا ډوډۍ دوی کړې ده یا په مبارکي کې یا په شیریني کې دغه ډوډۍ یې کړې ده او سبا یا بل سبا جمعه ده بل سبا د خیره به ختم هم وکړي ختم به هم د خیره در باندې ووینو نو کورې ودان موږ به وخورو د دوی خو نو د جیبه ځي مال دی پر پروت پر مال دی مالی صاحب ورته ناست دی دا بل مال صاحب ورته راوړي د امال صاحب کې په معنا پیک پر وی دا انپار چې دی د مېلمستیا چې جوړه کړې ده د حبیب ګلزار نوي حبیب ګلزار تجارتي شرکت د پرچون درېیمې څانګې په مناسبت دی شلومبې جوړوي فضله جان چې دی دا بیا موږ خاص او خاص د امرو دپاره راوستلی دی دا ځوانان چې پخله دا ګره ترکیب مې سره کړی دي الله دې غم مه راکوم ته موږ د امر سړی امیر صاحب نه د امر سړی مو ګرد خاص امر پر ده دی دی بیا زموږ ډي جی دی دی په کور دی کې کارنده معلومداره خبره تر ما ډېر کارنده دی چې تر ما ډېر کارنده است بالا خو نو خبره خلاصه او زه چې یم په خپله په دا ټوله پارټۍ کې زه تر ټولو ډېر کار کوم دا چې زه په ویډیو کې نه راولم ریاکاري نه کوم دا جلا موضوع ده دغسې به یې ووه دغسې ده خاندې ولې خندا ته مه ګورئ خبرې ته وګورئ وایي دغسې ده بابا غوړي ورکوي څنګه دی خوندنامې دی ته راکړه زه خوند وګورم دا راکړه شیخ ما ته زه ونیسم چې دونه یې په تکلیف کړی کومه دی چې تو دی زه بیا وخورم دروغوه دا د دوی ګوله جینې کړې ده دا خواته بیا زه جینې وکړم شلومبې دپاره یې مستې واچولې پر نیمایي پاته شولې اوبه نه وې اوس لاړل اوبه راوړې او دلته مو یو پخ سوی مال کښې شوی دا دی دا وینې ودرې زما د لاس سایه دا دی بېشک دا مه خوري ښه ګورې نصیره دا مه خوري بره یو ځای وخورو سمه ده زما دا یوه ګوله ځینې کوم خوند یې وګورم څنګه خوند یې دې وګورم خوند کړه ډېر نامې دی ښه تریخ سنې چې به پسې پر نوشي جام اوف سخته خوند کوي ارمان چې تاسو احساسولی شوی څه دی څه شته ویله څه شته ویله ولې ناوخته راغلې ولا پخته وم فلم دی ته وایې نسواري دې ګرده نسواري وی په مېله کې چې شو سبخاني مخ جم نسواري دي کالي جم نسواري دي
پښې جم نسواري دي ته ګرده نسواري یې یو رنګه شه خوند کوي دا دوه نسوار وکه والا به میکس عربه مکمل د وای دوره والا هر کله په نسوار امیر صاحب محترمه شه الحمدلله چیروي دغه خراب پخ کړي دي ته چې نه دی کار نس کولای نامیان چې خوندور چې شکی چې دا بیا زما والا کې زده چې دې زده چې چشتي چې بعد ګوره نو خنیا څه کوای نو یو وره په سلور ساعته بل کی اور دې زبل وایسم اور بل وایسم ما ورته مل چې امیر صاحب دلته اوس به دوه درې څخه په خلا وای اور بل وایسم مگر اور دې د سوچا کنداري نه ده کې نو ځنه دي کنداري مگر یا په ور کې کلاس نو والی چې په ور کار نه ودرلودلی په څه خطر په سامان په اخر کړل پوښتو دې سرخانه وری د ګورډ ټریپ نه پلاس کې دی یو دوا درې سلوت یو دغه چې دی موږ اول نامې صاحب دغه نه کوي شي ودر دبم شي پنا وکړم ته چم کو ستاده خوان نه کوي و یا کار دې منظور دی نجيبه څه وخت یریږي دا کار اخلاص ژر څنګه د خدای وجه ګره دغه څه نه هستی اماداسو مال اماداسو ډوډۍ وخوړل سوه ما فرماته د کچیو د ورکو ټورنمنټونو کو خو د بلان په مخ د خدای په امان